په پاکستانی پوځیانو برید روان دی. د تازه برید جزئیات راغلل. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په لوی افغانستان چینل کې د تا ښه راغلاست وایم. د نویو تازه خبرونو لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په پاکستانی پوځیانو برید روان دی. د تازه بریدونو جزئیات راغلل. په پاکستان پوځیانو باندې بریدونه پرته له کومې دمې روان دي. تازه په شمالي وزیرستان کې د دې هیواد په پوځیانو برید شوی دی چې پکې 4 پوځیان وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي ویلي چې برید د افغانستان خاورې څخه په استفادې ترسره شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د پاکستان دا ډول ادعاوې رد کړي دي. سربیره پر دې د پاکستان پوځ اعلان کړی دی چې د یوې چورلکې غورځېدو پیښه کې د یو شمېر افسرانو په ګډون 6 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر لخوا په یوه خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې دا پیښه پرون په افریقا هیواد کانګو کې رامنځته شوې ده. سرچینې زیاته کړې ده چې دغه سرتیري په کانګو کې د ملګرو ملتونو د سولې په ماموریت کې دنده ترسره کوله. په خبرپاڼه کې راغلي چې دوی معمولي سره سم په خپلو دندو بوخت وو او په چورلکې کې د سفر کولو چې په ځایي وخت د غرمې په 1 بجې چورلکې غورځېدلې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې په دې پیښه کې د 2 کسانو وژل شوي چې 6 تنه پاکستانی افسران او سرتیري دي. دوستانو دا زموږ د دې ساعت چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.